ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غزنی با همکاری کمیته نروژ دو پروژه آبرسانی را در مرکز این ولایت و ولسوالی اندر به بهره برداری سپرد. مسئولان این ریاست میگویند که در چوکات این پروژه ها 2 حوض ذخیره آب و حدود 115 متر کانال آبیاری ساخته شده است. به گفته آنان برای تطبیق این پروژه ها بیش از $30,000 هزینه شده و زمینه کار برای بیش از 60 تن نیز فراهم گردیده است. دغه نننۍ پروژه چې موږ افتتاح کړه د افغانستان اسلامي امارت د کرنې وزارت او د غزنی ولایت کرنې ریاست په همغږي باندې د نرویژن کمیټې لخوا تقریبا په مجموعي تور باندې به موږ دومره ووایو چې د $1,000,000 په ارزښت باندې د 2 حوضو او د 2 متره کانالونو افتتاح وشو. اندړ ولسوالۍ د ګاري په کلي کې د دغې پروژې ابعاد د کانال له نظره مونږ 50 متره کانال هلته په اساسي او په کانکریټي شکل باندې جوړ کړی دی او ورسره څنګ کې 15 په شلو کې د اوبو حوض چې تقریبا د 300 متر مکعب اوبه ذخیره کوي. دا د پروژې ابعاد او د دویمې پروژې چې دلته د مونږ شاته تاسو ته ښکاري دا 15 په 14 کې د دې ابعاد د حوض دي. دا دوه پروژې چې نن ورځ موږ افتتاح کړلې 80 کسانو ته لنډمهاله کاري وظیفه پیدا شوه چې هغه د 3 میاشتو په جریان کې د پروژې تکمیل شو. باشندگان محل با ابراز خرسندی از تطبیق این پروژه ها میگویند که پیش از این در بخش مدیریت درست آبها با مشکلات زیادی روبرو بودند و ایجاد این تأسیسات به بهبود وضعیت زراعتی کمک چشمگیری خواهد کرد. خوشبختانه د دوه کانال په تطبیقېدو سره زموږ په کلي کې د حفظ الصحې په بخش کې حفظ محیط په بخش کې حتی د کلی په چهره کې بدلون راوستلی دی، په صحت کې بدلون راوستلی دی. گفتنی است که 2 روز پیش نیز ریاست زراعت غزنی یک نمایشگاه 3 روزه وسایل عصری زراعتی و سیستم آبیاری قطره‌ای را در این ولایت برگزار کرده بود.